د کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار پر کابل ښار 10 راکټونه د لبجر په سیمه کې له یو ولاړ سراچه موټر څخه ویشتل شوي دي. د دغه وزارت بیان طارق آریان ویلي د نننیو راکټونو د لګېدو له امله یو تن شهید او 2 تنه ټپیان شوي. د آریان په وینا د جګړې په ډګر کې وسلوال طالبان له ماتې سره مخ شوي او اوس یې د جګړیزې کړنلارې په بدلولو سره خپلو نرمو موخو ته پاملرنه زیاته کړې ده. کابل کې د تروریستي پیښو د طرحې او سازماندهي ځینې وړې او لوی ډلې چې د دښمن نرم بریدونه او موخې به یې پلي کولې نیولې دی. آریان زیاتوي خپلو درنو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د کابل نننۍ پیښه به په پوره غور او جدیت سره څېړل کیږي او عاملین به یې تر نیولو وروسته خپله سزا وویني. دا په داسې حال کې ده چې د روانې لیندۍ میاشتې پر لومړۍ نیټه هم پر کابل ښار 23 راکټونه ویشتل شوي وو چې له امله یې 10 تنه ملکي وګړي شهیدان او 50 تنه نور ټپیان وو. د نظامی چارو یو شمېر کارپوهان بیا د کابل ښار د امنیت په تړاو د امرالله صالح د 6:30 بجو غونډې او امنیتي میثاق ناکام بولي او وایي که د میاشتې په سر کې پر کابل ښار د راکټي بریدونو تنظیموونکو ته سزا ورکړل شوې وای اوس به دا بریدونه نه کېدای. دوی زیاتوي د دولت وسلوال مخالفین کمزوري دي خو په قوي فکر د حکومت له خلاګانو څخه استفاده کوي. نن فکس په 6:30 بجو بیا داسې حادثه د لپاره دی چې وګورئ دښمن خپل ځان دومره قوي وښیي چې تاسو 6:30 بجې امنیتي جلسه نسئ موږ 6:30 بجې تاسو د امنیتي جلسه باید بن ګډوډه کړو. دغه قوت هم لري. دا یو نمایش د قدرت د اپوزیسیون یا د مخالفینو د مسلو نړۍ ته دنیا ته د افغانستان خلکو ته یعنی له یوې مرجع نه 4 ځله که دا عمل کیږي اول ځل باید پیدا شي کني دویم ځل باید پیدا شي دریم ځل نه کیږي دا خپله لویه اشتباه ده اما دا څلورم ځل ده چې دغه عمل کیږي څنګه موږ ونسو کولی پیږو دا هغه ادارې د حکومتي چې دلته کار کوي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د دغه ډول پیښو مخنیوی په هغه صورت کې ممکن دی چې خلک له دولت سره همکار شي. ولس تر هغه پورې چې همکاري ونه کړي د همکاري د ولس همکاري چې نه وي د هیڅ واقع نه جلوګیري نشي کېدی. فقط ولس باید همکاري وکړي د همکاري د ولس د همکاري په اساس د مخه نیول کېږي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکي بیا وایي که د دا ډول راکټي بریدونو خلاف سمه مبارزه ونه شي او سرلوسه یې مخه ونه نیول شي د راتلونکي لپاره یو لوی سرخوږی جوړېدی شي. د یادولو ده چې څو میاشتې مخکې د ولسمشر غني د لوړې مراسمو پر مهال هم پر کابل ښار 14 راکټونه توغول شوي وو.